لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك د میقات پیژندل. ولسمه پوښتنه: میقات کوم ځای ته ویل کیږي؟ ځواب: میقات هغه ځای ته ویل کیږي چې مکې مکرمې ته څوک راځي دا ورته روان نه وي چې د دغه ځای څخه بېله احرامه تیر شي. د مدینې منورې والا او د هغه چا لپاره چې د مدینې منورې له طرف څخه راځي ذوالحلیفه میقات دی چې اوس د ابیار علي په نامه یادیږي. د شام والا او د هغه چا لپاره چې د شام له طرف څخه راځي الجحفه میقات دی، خو اوس تر جحفې لږ مخکې د رابغ څخه احرام تړل کیږي. د نجد والا او د هغه چا لپاره چې د نجد له طرف څخه راځي قرن منازل میقات دی چې اوس د السیل په نامه یادیږي. د یمن والا او د هغه چا لپاره چې د یمن له طرف څخه راځي یلملم میقات دی چې اوس د السعدیه په نامه یادیږي. د عراق والا او د هغه چا لپاره چې د عراق له طرف څخه راځي ذات عرق میقات دی چې اوس په ضربه باندې یادیږي. هغه څوک چې په دغه ځایونو یعنی میقاتونو کې وي او یا تر دغه ځایونو حرم ته نږدې خو له حرم څخه د باندې وي د هغو لپاره تر حرم پورې ټوله د حل ځمکه میقات ده. لبیک اللهم لبیک